نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. محترم حاضرین، د شعبان المعظم مبارک میاشت روانه ده. د روژې مبارکې دپاره د تیاری کولو میاشت ده او الله تعالی دې میاشتې ته دا فضیلت ورکړی دی چې دې میاشته کې الله تعالی د بندگانو دعاګانې قبلوي. ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې کله د بعضې اوقاتو، کله د بعضې مقاماتو، کله د بعضې اشخاصو په حضور کې الله تعالی دعا قبلوي. یو خاص مقام دی چې هغه مقام ته سړی ورسېدی، یو خاص وخت دی چې پر سړي باندې هغه وخت را ورسېدی، کله یو خاص نیک بندی چې د هغې سره سړی ملګری سي نو د هغې په ملګرتیا کې الله تعالی د بندګانو دعاګانې قبلوي. په هغې اوقاتو کې یو وخت دغه د شعبان المعظم د دې میاشت روانه ده. دې میاشت ته الله تعالی ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې د دې ډېر فضیلت راغلی دی او بیا خاص کر په دې کې الله تعالی لیلة شعبان یې ده چې هغې زموږ او ستاسو په اصطلاح کې د 15 شپه ده او د برات د دې میاشتې پر 15 باندې راځي. نو الله تعالی په دې کې د بندگانو خاص دعاګانې قبلوي. لکه تیر وعظ کې ما دا خبره ښکاره کړې وه چې دا 3 میاشتې دي، 3 سره متصلې دي. اوله د رجب میاشته تېره سوه او وروسته د رمضان د روژې مبارکه میاشته راځي او په دې مابین کې چې د اوس ماوته روانو د شعبان میاشته روانه ده. د مخکینی د رجب و میاشته ته هم الله تعالی فضیلت په دې ورکړی و چې د دې غالبا په 28م تاریخ باندې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته معراج ورنصیب کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د اسمانو سیر وکړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د الله ملاقات ته ځان ورساوی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د جنت او د جهنم منظره وکړه، غالبا د دې تیرې میاشتې د 28م شپه وه. او وروسته د روژې میاشته هم ډېره فضیلت لري. هغې کې هم الله تعالی لیلة القدر ایښی دی چې ډېر روایات پر دې باندې دي چې هغه هم د 28م ده. په هغې کې یوه میاشته کې که الله تعالی انسان ته عبادت ورکړي داسې دی لکه 1000 میاشتې چې سړی پر عبادت ولاړي او 1000 میاشتې چې سړی شمار کې غالبا 4 کاله راځي او 4 کاله د دې امت د دې څه زیات اکثریت عمرونه نه وي. که چیرې دا یوه شپه سړی په عبادت کې تېره کړي، الله تعالی داسې لیکي لکه دی چې 4 کاله پر عبادت ولاړ دی او 4 کاله څه 15 کاله د بلوغ وباسه نو غالبا برته 100 کاله ته ورسېدو او د انسان عمر د هومره یې 100 کاله نه اوړي. نو د دې معنا دا ده که سړی چې ټوله زندګي په عبادت کې تېره کړي او د دې 2 میاشتو په مابین کې چې کومه د شعبان میاشته ما درته ویلې دې ته کریمة الطرفین ویل کېږي. د دې دا طرف هم ډېر کریم دی او د دې دا طرف هم ډېر کریم دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د دې میاشتو متعلق ډېره دعا غوښته. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله د رجب میاشت راته مبارکه کا، یا الله د شعبان میاشت راته مبارکه کا او بلغنا رمضان، یا الله په خیر او عافیت مې د روژې مبارکې د میاشتې پورې ورسوه. نو ځکه موږ او تاسو الله تعالی هغه اوقاتو ته را رسولی یو چې په کومو اوقاتو کې الله تعالی د بنده دعا په ډېره اساني سره اوري او د بنده دعا په ډېره اساني سره قبلوي. ما په تیر وعظ کې دا خبره هم کړې وله چې موږ او تاسو باندې اوس 2 شپې یا 3 شپې بعد د 15 شپه را رسېږي او دا په اسمانو کې د را روان کال د بودیجې برابرولو شپه ده چې را روان کال 12 میاشتې الله تعالی د دې ټولې فیصلې په دغه شپه باندې کوي چې را روان کال کې به دې سړي ژوند نصیبي، د دې سړي به مرګ نصیبي، د دې سړي به عزت نصیبي، د دې سړي به ذلت نصیبي،
د دې سړي به مال نصیبي، د دې سړي به مسکنت نصیبي، او د دې سړي به غم په نصیبي، د دې سړي خوشحالي په نصیب. دا ټول الله تعالی په دې شپه باندې کوي. الله تعالی سما او دنیا ته راځي او د ټولو اطرافو د عالم ملائکې راغواړي او دغه فیصلې الله تعالی په دې شپه باندې ټولې فیصله کوي. او چې کله دغه فیصلې وسولې، بیا الله تعالی چې د روژې میاشت رااله او 20م د روژې باندې الله تعالی د فیصلې ملائکو ته په لاس ورکوي. دیوې ملائکې ته وایي ستا داسې موارد په پلانکي تاریخ، بلې ملائکې ته وایي ستا داسې موارد په پلانکي تاریخ، بلې ملائکې ته وایي ستا داسې موارد په پلانکي تاریخ. دا ټولې ملائکې په اطرافو د عالم کې سره ځي او هغې ذمهوارۍ چې الله تعالی هغې ته ورسپارلې دي هغه ذمهوارۍ د پایه پورې سره رسوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په دې ورځ چې د 15 ورځ به راله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اکثریت روژه نیوله او صحابه ته به ویل چې زما د زندګۍ فیصلې په دې شپه او په دې ورځو کې کیږي او ما ته دا خوند راکوي چې زه په حالت د روژې کې یم، الله تعالی زما د زندګۍ پر فیصلو باندې قلم کش کړي. نو ځکه علماو لیکلي دي په دې ورځ باندې روژه نیول دا سنت طریقه ده، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیولې ده. او په دې ورځو باندې روژې نیول دا ډېر لوی د فضیلت عمل هم دی. یو روایت کې راځي حضرت ابو امامه باهلي رضی الله عنه دا د خپلې قبیلې ډېر لوی سردار و چې کله مدینې منورې ته راغلی د اسلام د راوړلو په خاطر راغلی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې دومره زیات عزت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ ته ورله ورغلی، د خپل د وژو چادر او پټو یې ورته هوار کړی، ورته یې سړی پر دې چادر او پر دې پټو باندې خیژه در ما پورې راس. دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت صحابو ته هم دا و. پیغمبر علیه السلام ورته ویل اذا جاءکم قریم قوم، چې کله تاسو ته د قوم مشر سړی راسي نو فاکرمو، که کافر که مسلمان تاسو به د هغې عزت کوئ. نو حضرت ابو امامه باهلي رضی الله عنه چې کله راتلی پیغمبر علیه السلام له، نو پیغمبر علیه السلام د هغې و پښو ته د هغې و مخ ته پټو ورته هوار کړی، ورته ته به زما پر دې پټو باندې راځي. هغې ته چونکې الله تعالی ډېر ښه ادب ورکړی و او د هغې په زړه کې په حالت د کفر کې هم د پیغمبر علیه السلام احترام و. هغې د پیغمبر علیه السلام هغه پټو راپورته کړی او پر سترګو باندې کښېښوی او مچ یې کړی او دا یې ویل چې زه به څنګه ستا پر پټو باندې پښې لګوم. ځکه پیغمبر علیه السلام ویل ابو امامه کنز الادب والصیانه، ابو امامه چې دی دا د ادب او د حفاظت الله تعالی ډېره لو خزانه پیدا کړې ده. حضرت ابو امامه رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل من صام یوما من شعبان، چې کم چا په دې میاشته کې یوه روژه ونیوله، په دې کې دام نه د ضروري چې خامخا د 15 روژه ده، بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې میاشته کې دومره ډېرې روژې نیولې. حضرت عایشه مبارکه وایي زموږ به دا عقیده سو چې پیغمبر به بیا روژه شاید نه پرېږدي. نو حضرت ابو امامه وایي پیغمبر علیه السلام موږ ته ویل من صام یوما من شعبان، چې کوم چا د دې میاشتې یوه روژه ونیوله نو فتحت له ابواب الجنان، الله تعالی به د ده دپاره د جنتو دروازې خلاصې کړي، وغلقت ابواب النیران، الله تعالی به د ده پر مخ د جهنم دروازې بندې کړي. ځکه دې میاشته کې بهترین عمل که سړی نورې روژې نسي نیولی، کم سے کم د 15 روژه نیول او په دې نیت باندې نیول چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیولې ده نو زه یې نیسم. او چې کوم عمل کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو جذبه راسي د هغې هغه ثواب، د هغې هغه نورانیت و برکت هغې ډېره زیاته درجه پیدا کړي. نو په دې نیت باندې د دې میاشتې کې یو روژه نیول چې هغه خاص د 15 روژه وي. حضرت علی رضی الله عنه یې روایت را نقل کوي وایي چې کله د 15 شپه راسي الله تعالی د سما او دنیا ته بلا کیف راس د ټولو څه اولنۍ ندا پر د انسانانو دا کوي هل من مستغفر فاغفر له، آیا یو داسې څوک شته چې زما څه بخښنه وغواړي چې زه هغې ته بخښنه وکړم؟ هل من سائل فاعطى له، آیا یو داسې څوک شته چې هغه زما څه سوال وکړي زه د هغې سوال ورپوره کړم؟ آیا یو داسې څوک شته چې زما څه د رزق پراخوالی وغواړي زه رزق ورپراخ کړم؟ آیا یو داسې څوک شته چې د هغې زندګي په مشکلاتو او په مصیبتو کې ده او زما څه د حل غوښتنه وکړي زه مشکلات او مصیبتونه ورحل کړم؟ آیا یو داسې څوک شته چې د هغې زندګي په ناجوړي او په بیماري کې ده او زما څه غوښتنه وکړي زه د هغې ناجوړي او بیماري ورختمه کړم؟
نو ځکه زه دا وایم چې دا شپې او دا ورځې او دا میاشته او بیا خاص کر لیلة شعبان دا د دعاګانو وخت دی او دا د خپلو بخښنو د غوښتلو وخت دی، د خپلو حاجاتو د حل کولو وخت دی او خپل ضروریات د الله تعالی د طرفه د پوره کولو وخت دی. دنیا کې به په موږ او تاسو کې دا خلک ناست دي، څوک به داسې چې هغې به لاس پورته کړي چې زه هېڅ ضرورت نه لرم، څوک به داسې چې هغې به لاس پورته کړي چې زه هېڅ مشکل نه لرم، او څوک به داسې چې زه یوه پریشاني نه لرم. هر سړی په مشکلاتو کې دی، هر سړی په پریشانیو کې دی، د هر سړی حاجتونه شته، د هر سړی ضرورتونه شته، او زموږ دا عقیده ده چې د دې حاجتو ضرورتو حل کوونکی الله تعالی دی، او الله تعالی چې دغه حاجتونه او ضرورتونه پوره کوي او حل کوي، او الله تعالی د انسانانو لپاره د اسانۍ معاملې کوي، د هغې دپاره دغه شپې بهترینې شپې دي، دا د قبولیت شپې دي، دا د الله طرف ته د متوجه کېدلو شپې دي، او د الله تعالی څخه په دعاګانو باندې د خپل حل او د دې ضرورتو د غوښتلو شپې دي. خو لیکن زه یوه خبره تاسو ته کوم، هغه دا ده چې دعا چې سړی کوي، یو دعا کول دي، یو دعا ویل دي. د دعا ویلو معنا دا ده چې سړی چابک دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. نو دا د دعاګانو ویل دي. د دعاګانو د ویلو معنا دا ده چې کله سړی دعا وکړي د هغې څه وروسته ته پوښتنه چې وکړه ورته تا څه وغوښتل، بس د ده څه بیا پام یې نه یېری چې ما څه وغوښتل. ګورئ د الله تعالی د طرفه چې قبولیت راځي دا د دعا پر ویلو باندې نه راځي چې بس سړی لاس پورته کړي چابکې یو څو دعاګانې ووایي بس ولاړ شي. لکه حافظ صاحب د لمانځه وروسته دعاګانې وایي او ډېر خلک یې ګس په معنا نه پوهېږي چې اوس دا څه وایي، زه څه غواړم. زه دا وایم چې دا دعا ویل دي. یو د دعا غوښتل دي. د دعا د غوښتلو طریقه جلا ده. د دعا د غوښتلو طریقه دا ده چې سړی به سر در پایه د ځانه څه سائل، د ځانه څه محتاج او د ځانه څه غوښتونکی جوړوي، د هغې څه وروسته به بیا د الله تعالی څه غوښتنه کوي. د هغې دا شکل به د غوښتنې، د هغې دا کلام به د غوښتنې، د هغې دا هیئت جوړول به د غوښتنې، او د هغې دا خبره او الله ته پیښول دا به په نهایت عاجزي او په نهایت غوښتنه وي. تاسو دنیا کې ګورئ چې کله یو سړی یو مالدار له راځي او هغه د غوښتنې په نیت راځي، نو هغې کوشش دا کوي چې لباس هم ډېر زوړ واغوندي، ځکه په زاړه لباس کې سړی عاجزه معلومیږي. هغې غوښتل کوشش هم دا کوي چې دا تګ داسې قرار د عاجزۍ په شکل، لکه یو سړی چې ډېر عاجزه سوی، ډېر کمزوري سوی، دا تګ یې هم داره کوي. او چې کله د هغې سره خبره کوي، دا خبره په دومره عاجزي باندې کوي، ډېر ځله د خپل حاجت د غوښتلو په وخت کې باره در سترګو اوښکې هم راته هغه مالداره چې د ده و هغه لباس ته وګوري، د ده و هغه هیئت و کیفیت ته وګوري، د ده و هغه راتګ ته وګوري، د ده و هغه عاجزه وینا ته وګوري، او د ده هغه د سترګو اوښکو ته وګوري، نو د هغې زړه کې باره جوش راسي، هغې پر دې سړي باندې رحم وکړي او هغې ته د دې سړي ضرورياتو پوره کولو فکر ولري. نو سړی چې دغه کیفیت د الله سره وکړي، چې سړی د الله تعالی څخه غوښتنه کوي، هغه غوښتنه په ډېره عاجزي، چې د سړي ناسته په ډېره عاجزي، د سړي وینا په ډېره عاجزي، او د دې عاجزۍ د وینا سره د سړي د سترګو څه اوښکې راتوسي، او دغه رقم چې کوم د عاجزۍ شکل دی خپل رب ته سړی هغه شکل جوړ کړي. دې ته ویل کېږي د دعا غوښتنه. او چې کله د بنده د طرفه د دعا غوښتنه وي، الله تعالی ډېر سخي ذات دی. د دنیا یو عام سخي سړی چې کله هغې څه څوک غوښتنه وکړي، هغې یې دغسې نه واپس کوي، نو الله تعالی به یې څنګه واپس کوي؟ الله تعالی یو روایت کې راځي، الله تعالی وایي چې کله بنده ما ته په عاجزي او په دعا غوښتنه کې لاس پورته کړي، ما ته حیا راځي چې لاسونه برته خالي ور رخصت کړي. تاسو ګورئ یو سخي سړی دی، هغې ته یو سړی راسي، د عاجزۍ په شکل باندې یو شی وغواړي، دی نه کړي ور. سبا چې هغه سخي سړی د ملګرو په مجلس کې ناست،
نو که چیرې هغه عاجزه سړی ورلراسې باره ګیله ځینې وکړي چې سړی پرون ابله ورځ خو زه تاله په ډېره عاجزي کې درلم او زه ډېر مجبور وم او ډېر عاجزي وزارۍ مې درته وکړي لیکن زما سوال دې نه راپوره کوي نو هغه سخي سړی د دې خپلو ملګرو په مخ کې دا خبره ناخوښه بولي چې کشکې ما ته دی نه وی ویل سوي کشکې دا زما د سخاوت پر صفت باندې داغ نه وی راغلی نو الله تعالی چې د ټولو سخیانو سخي ذات دی او الله تعالی چې سبا د قیامت په میدان کې د انبیاو په محفل کې بلا کیف موجودي او یو بنده ولا ورسي چې الله په دنیا کې زه ډېر عاجز وم په دنیا کې زه ډېر غریب وم په دنیا کې زه ډېر تنګ وم په دنیا کې زه ډېر مسکین وم او ما په ډېره عاجزي او په ژړا ستاسو سوال وکړ تاسو ما سوال نه کړی راپره نو الله تعالی به دا خبره څنګه خوښه وګوري نو زکات دا د غوښتنې شپې دي لیکن مصیبت دا دی چې ما ته د غوښتنې طریقه هم نه معلومیږي چې څنګه وغواړو کم شی وغواړو څه وخت وغواړو په کم شکل باندې وغواړو نو چونکې دا شان موږ ته نه رامعلومیږي نو په دې وجه باندې ډېره ځله زموږ د غوښتنې په قبولیت کې کله کله ځنډ راځي نو زکات د غوښتنې شکل دا دی چې سر در پایه د پښو صدر د بیشتانو صدر نوکانو پورې به انسان خپل رب ته د عاجزۍ په شکل او د غوښتنې په شکل او په کامله توجه سره او په کامله تم او په کامل امید سره چې زما غوښتنه الله تعالی پر کوي نو بیا خو د الله تعالی د طرفه د هغې غوښتنې پر کېدل راځي او بیا الله تعالی هغه غوښتنه پر کوي او زه یو بله خبره هم دا کوم چې دا هغه مبارکې شپې دي چې په دې شپو کې الله تعالی د انسانانو تقادیر بدلوي ډېر ځله د انسان عمر په دې شپه باندې الله زیاتوي او د انسان په نصیب کې چې کوم مصیبت لیکلی چې انسان دعا وکړي الله هغه مصیبت ځینې لرې کوي د انسان په تقدیر کې که ناجوړي لیکلی او چې انسان دعا وکړي الله تعالی ناجوړي په صحت وربدلوي که بعضې خلک ما ته دا ووایي چې یاره د الله تعالی د طرفه خو به تقدیر لیکلی فیصله به لیکلي چې پر 80 کاله د دې سړي مرګ راځي او دا خو د آدم علیه السلام د پیدایښت 50,000 کاله مخکې لا لیکل شوې ده او مولوي صاحب ته وایي چې په دې میاشته کې سړی دعا وکړي الله تعالی عمر زیاتوي څنګه زیاتوي ګوره د دې یو حقیقت دی حقیقت دا دی چې الله تعالی چې د انسانانو کم عمرونه لیکلي دي دې ته تقدیر ویل کیږي او تقدیر دوه قسمه دی یو تقدیر مبرم دی یو تقدیر معلق دی حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې د الله تعالی ډېر لږ تقدیرونه مبرم دي مبرم دا معنی چې پای کې بدلون نه راځي لیکن د الله تعالی ډېر تقدیرونه معلق دي معلق دا معنی په یو شرط پورې تړلي دي په یو خاطره پورې تړلي دي په یو خبره پورې تړلي دي که دا اوس نو دا شی به دا رقمې که دا نه اوس دا شی به دا رقمې د زموږ او ستاسو د عمر فیصله دا تقدیر معلق دی الله تعالی په اسمانو کې دا لیکلی ده که چیرې دا سړی دعا وکړي په دې شپه باندې نو د دې سړي عمر 80 کاله دی او که دعا نه وکړي د دې سړي مرګ په 80 کاله دی دا رقم که دا شرط ورسره رالی نو دا عمر در دې حده پورې دی او که دا شرط نه ورسره رالی دا عمر در دې حده پورې دی که دې سړي دا دعا وکړه بیا به دا عمر د ده په صحت کې رواني او که دا دعا نه وکړه دا عمر د ده به بیا په بیماري او په ناجوړ کې نو ځکه په دې شپه چې الله تعالی کوم تقدیرونه بدلوي هغې اکثریت چې دی هغه تقدیر مبرم الله تعالی بدلوي او تقدیر معلق الله تعالی بدلوي نو په دې شپه باندې انسان کوشش دا وکړي چې ډېرې دعاګانې وکړي د خپل عمر د زیاتوالي دعاګانې وکړي د خپل عمر د برکت دعاګانې وکړي د خپل زندګۍ د صحت دعاګانې وکړي د خپل ژوند د خوشحالۍ دعاګانې وکړي او ما درته ویل د الله تعالی تقدیر معلق همیشه بدلیږي کله کله د الله تعالی د طرفه دا خبره وي که چیرې دې سړي صدقه وکړه نو دا مصیبت به پر ده نه راځي او که دې سړي صدقه نه وکړه دا مصیبت به راځي که دې سړي د مور پلار خدمت وکړي نو په عمر کې به اضافه وي او که دې سړي د مور پلار خدمت نه وکړي نو په عمر کې اضافه نشته که دې سړي د قریبانو سره وسیله رحمي کوله نو الله تعالی عمر اضافه کوي او که دې سړي د قریبانو سره وسیله رحمي نه کوله عمر نه اضافه کیږي که دې سړي د یو بیمار علاج وکړي الله تعالی به دی د بیمارۍ څخه خلاصوي او که د هغه بیمار علاج نه وکړي الله تعالی دی د بیمارۍ څخه نه خلاصوي که دې سړي د مصیبت په وخت کې د یو بنده مرسته او مدد وکړي نو الله تعالی د ده څه مصیبت لرې کوي او که د هغه بنده مرسته او مدد نه وکړي الله تعالی د ده څه مصیبت نه لرې کوي
ځکه دغه تقادیر د الله تعالی د طرفه د انسان هغه چې لیکلي دي د په دې شپه باندې الله تعالی په دعاګانو باندې بدلوي. حضرت عمر رضی الله عنه به طواف کاوه، د بیت الله په طواف کې روانو، چې کله به رکن یمانی ته ورسېدی بره به بیت الله ته وکتل، بیا به اسمان ته وکتل، بره به لاس پورته کوي، ولیا الله که د زمان نصیب او تقدیر او قسمت پر نیکبختانو کې لیکلی نو بس دغه سي پرېږده، او که د زمان نصیب او قسمت په بدبختانو کې لیکلی یا الله د بدبختی سي واړو په نیکبختی کې برته ولیک. ځکه یمحو الله ما یشاء، الله تعالی ډېری خبرې خرابوي په دې شپه باندې، و یثبت ډېری خبرې پر ځای باندې ټینګوي. وعنده الکتاب، د الله تعالی سره آسماني دفتر لوح محفوظ دی، په لوح محفوظ کې ډېری خبرې الله لیکلي د دې شپه کې برته خرابوي. د ډېرو خلکو متعلق مرګ لیکلی پر روان کال کې الله یې برته خراب کړي، د ډېرو خلکو متعلق مصیبت لیکلی لیکن الله یې برته خراب کړي، د ډېرو خلکو متعلق ناجوړي لیکلی الله تعالی یې برته خراب کړي. و یثبت، د چا متعلق بیا ډېرې خبرې لیکلي هغه دغه سي ثابتې پرېږدي. وعنده الکتاب، د الله تعالی سره آسماني دفتر را روان دی. ځکه په دې شپه کې د عبادت لږ ډېر فکر وکړئ. دا شپه دا د لوبالۍ شپه نه ده، دا شپه د بېغورۍ شپه نه ده، او دا شپه ضایع کول دا به د یو کم نصیبه څه ضایع کېږي. نور یو څه نه غواړي، ماخستن چې ولاړې یو 2 رکعته لمونځ وکړه، دعا وکړه، د هغې څه وروسته پرېوځه. اوږدې شپې دي، د شپې لږ وختي راکښېنه، بیا یو 2 رکعته لمونځ وکړه، دعا وکړه، او بیا د هغې څه وروسته لمانځله راسه. نو الله تعالی دغه شپه په عبادت کې درلیکي، او د دې شپې دعا دې په نصیب سوه، او د دې دعا په خاطر به الله تعالی ستا سره پر روان کال کې د هر څه زیاته اساني کوي. حضرت عائشہ مبارکه یو روایت را نقل کی د دې شپې متعلق، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو شپه راله، چې کله ما حجره مبارکه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق تلاش وکړ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر خپل بستر باندې نسته. غالبا ابن ماجه دا روایت را نقل کړی دی، چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسته، د حجره مبارکه کې تیاره ده، هغه شپې د څراغ نه وي، ځکه پیغمبر علیه السلام چې په حجره کې په کومه شپه وفات کېږي په دغه شپه لا د څراغ تیل نه. حضرت عائشہ مبارکه ما پر دې بستر باندې داسې لاس وکړاوه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر خپل ځای باندې نست، مره زما سره ډېره خطره پیدا سو، ژر راوغورځېدم، چې راووتم د حجرې څخه د باندې مې شاوخوا وکتل، نږدې کې پیغمبر علیه السلام نست. د حضرت عائشې مبارکې ته حاجانو مبارکانو لیدلې ده، هغې ته جنت البقیع ادره ډېره نږدې ده. وایي د جنت البقیع د ادرې په طرف چې مې څو قدمه واخیستو، هلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا او د دعا ذکروی راپورته کېږي. وایي چې کله نږدې ورغلم، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حالت د سجدې کې پروت دی، او چې کله په حالت د سجدې کې دی ډېره دعا کوي، ډېره ژړا کوي. ما ډېر انتظار وکړ، چې انتظار څه وروسته چې پیغمبر علیه السلام را ولاړ شو، پیغمبر علیه السلام مې در لاس ونیوی، د حجرې پر طرف مې را روان کړ. ما ورته ویل د الله رسوله دا څنګه شپه ده، په دې شپه باندې در دې ځایه پورې څنګه راغلې؟ وایي ده راته ویل عایشې نن خو د شعبان 15 دی، نن هغه شپه ده چې الله تعالی اسمانو ته راغلی دی، نن هغه شپه ده چې الله تعالی زما د امت د ګناهګارانو بخښنه کوي. ما ورته ویل الله تعالی په دې شپه کې څه وکړو؟ وایي ده راته ویله چې الله تعالی په دې شپه کې دومره زیات مغفرت وکړي لکه د بني کلب او د ربیع او د مضر. بني کلب روایت راځي، په بني کلب قبیلې چې څومره پسونه دي، د هغې د پسو پر بدنو چې څومره بیشتان دي، الله تعالی د دې بیشتانو په مقدار زما د امت انسانان د جهنم څخه آزاد کړو. د بني کلب مدینه منور کې مشهوره قبیله وه، هغې ټوله کوچانو او هر کور ته به په سوو په زرو پسونه ولاړ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل عایشې په دې شپه باندې د الله تعالی رحمت په جوش کې، الله تعالی زما د امت دومره انسانان د جهنم څخه آزاد کو لکه د بني کلب د حیوانانو پر بدنو چې څومره بیشتان دي. ځکه دا د مغفرت شپې دي او دا د بخښنې شپې دي. خو زه یوه خبره درته کوم، دې شپه کې الله تعالی ډېر انسانان بخښي، لیکن د 2 بدبختو انسانانو بخښنه په دې شپه کې نه.
چې هر څومره انسانان وبخښل شي خو د 2 انسانانو هغه ډېر بدنصیبه انسانان د هغې 2 بدبختانو په دې شپه کې بخښنه نه وي. اولنی چې د هغې بخښنه نه کېږي په دې شپه کې هغې مشرک دی. مشرک چاته وایي؟ چې د الله تعالی څخه سوا د بل چا عبادت کوي یا په عبادت کې د الله تعالی څخه سوا نور مخلوقات شریکان کوي او دې ته مشرک ویل کېږي. نه یو په دې شپه باندې الله تعالی د مشرک مغفرت نه کوي. ګوره شرک 2 قسمه دی. یو شرک جلی دی او دویم قسم شرک خفی دی. شرک جلی دی ته ویل کېږي چې سړی په ښکاره عباداتو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک کوي. دویم شرک خفی دی. شرک خفی هغه ته ویل کېږي چې سړی د الله تعالی په مقابل کې خپل نفسیاتو ته اعتبار ورکوي. څه معنا؟ د انسان د نفس تقاضا دې خواته راله او دې خواته د الله د دین تقاضا راله چې کله دا 2 تقاضې په مابین کې سره مقابل شوې تا د الله تعالی د دین تقاضا پر شا وغورځوله د خپل نفس تقاضا پر ځای کله دې ته شرک خفي ویل کېږي. په هغه مطالبو کې چې د الله تعالی هغې ته غوښتنه پر ځای کېدله د هغې سره تا په دې کې خپل نفس هم شریکي د خپل نفس غوښتنې ته پر ځای کړه. دې طرف ته د الله د دین غوښتنه راله او دې طرف ته ستا د اولادو د زنانې غوښتنه راله. اوس ستا ایمان په امتحان کې دی او که چیرې په دې وخت کې سړی د الله د دین غوښتنه پر شا وغورځوي د اولادو د زنانې غوښتنې ته دا مې قسم شرک خفي دی. د الله سره د شریک وګرځول خبره د الله منل کېدله د خبرې په منلو کې تا د اولاد ورسره شریکان کړل. دې طرف ته د الله د دین غوښتنه راله دې طرف ته ستا مفادات راله ستا ګټه راله او ستا ګټه او د الله د دین تقاضا سره یو ځای کول دا سره ټکر وسته په امتحان کې د چا غې منې. دې طرف ته قومیت او عصبیت راله هغې د یوې لارې ته رابولي او د الله دین دې و بلې لارې ته رابولي وسته په امتحان کې. دې طرف ته د پیغورو د رواج ځای راله چې خلک وایي پزه مې پرې کېږي او دې طرف ته د الله د دین خبره راله وسته په امتحان کې. نو که چیرې په دې ټولو خبرو کې سړی د الله د دین خبره پر شا وغورځوي خپلو خواهشاتو او خپلو نفسیاتو ته او قومیت او قبایلیت او عصبیت ته توجه ورجوع ورکړي دا مې قسم شرک خفي دی. قرآن کریم څه وایي؟ افرایت من اتخذ الهه هواه ایا هغه خلک تاسو لیدلی دي چې هغې خپل خواهشات د ځان خدایان جوړ کړي دي؟ لکه خلک چې د خدای خبره مني دی د خدای پر ځای د خواهشاتو هغې مني. خلق د خدای خبره مني دی د خدای پر ځای د عصبیت دا مني. خلق د خدای خبره مني دی د خدای پر ځای د پیغور او د رواج دا مني. خلق د خدای خبره مني دی د خدای پر ځای د خپل مفادات او د خپل نفسیاتو خبره مني. نو په دې ځای کې د خپل مفادات څخه خدای جوړ کړی دی نو دې څخه خدای جوړول دا مې قسم شرک دی. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دی و یو سړی به الته د ایمان په حقیقي لذت او خوند باندې پوس در هغه وخت پورې سړی د ایمان په حقیقي لذت او خوند باندې نه پوهیږي چې در څو پورې خپل ژوندۍ د شرک جلی او د شرک خفي دواړو څخه خلاص نه کی. د دې معنا دا چې په کامله طریقه سړی د رب نس چې کامله طریقه د هغه فرمانبردار نس او چې په کامله طریقه د هغه او عبادت گزار نسی او د هغه په متابعت کې خپل ژوندۍ روانه نه کی در هغه وخت پورې هغه سړی د ایمان په حقیقي لذت او خوند باندې نسی پوکېدل. نو زکات د شعبان په 15 کې الله تعالی د ډیرو انسانانو مغفرت کوي. یو الله تعالی د مشرک مغفرت نه کوي. که مشرک په شرک جلی سره ده که مشرک په شرک خفي سره ده د دې مغفرت الله تعالی نه کوي. او دویم هغه سړی چې د هغې په مزاج کې حسد او بغض او کین د انسانانو سره په حسد کې ده د قریبانو سره په بغض او په عناد کې دی او د انسانانو سره په نفرت او په ضد کې دی د دغه ضدکاره د حسدکاره د کینهګر د دې مغفرت الله تعالی په دې شپه باندې نه کوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ګوره دغه کینهګر او دغه بغضګر
دا دومره خطرناکه ګناه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی الله تعالی ملائکه ته وایي فیقولون انظروا حتی یصلح، تاسو لږ انتظار ورته وکړئ چې در څو پورې صلح نه سره کړي در هغه وخته پورې د دې بخښنه نشي کېدی. ډېر ځله د خواښ او د مژور په مابین کې بغض دی، ډېر ځله د ورور او د ورور په مابین کې بغض دی، ډېر ځله پلار او زوی سره بدنیتي دي، ډېر ځله یو قریب او بل قریب په بدنیتي کې سره روان دي، په کلو په میاشتو یو د بل سلام ویلو ته تیار نه دی. دغه خلک ګنهګر دي، دغه خلک بغضګر دي، دغه خلک عنادګر دي. د بغضګر او د عنادګر مغفرت الله تعالی نه په شعبان کې کوي. او زه به دا درته وایم که د پیغمبر احادیث وګوري په خدای قسم په ټوله روژه کې نه کوي چې کم سړی زندگی په عناد کې تیری، په بغض کې تیری، او کم سړی زندگی په ضد او په حسد کې تیری. لکه یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله د دوشنبې ورځ شي یوه د پنجشنبې ورځ شي، په دې ورځ باندې الله تعالی د انسانانو پر اعمالو باندې نظر کوي، د ډیرو انسانانو مغفرت الله تعالی کوي، بخښنه. لیکن د دغه کسانو چې کوم دوه کسان سره عنادګر دي، سره بغضګر دي، د هغوی بخښنه الله تعالی په هغه ورځو کې هم نه کوي. اوس تاسو ثم ته وایاست چې دا څه وجه ده؟ یو سړی زناکاره دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی بیلمانځه دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی روژه خور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی سودخور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی رشوت ورکوونکی دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی شراب خور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. لیکن د بغضګر بخښنه ولې الله تعالی نه کوي؟ ګوره بغض و عناد دا هغه خطرناکه ګناه ده چې دا ډېر ځله انسان د ایمان څخه خلاصوي. شراب که هر څومره وخوري سړی په ایمان نه خلاصیږي. زنا که هر څومره سړی وکړي سړی د ایمان نه خلاصیږي. لیکن د مسلمان سره بغض و عناد کول او حسد و ضد کول دا هغه خطرناکه ګناه ده چې سړی د ایمان خلاصي. تاسو به ماته وایئ چې څنګه خلاصوي؟ چې د کم چا سره د سړی ضد که چیرې الله تعالی هغې باندې یو ښه ورځ راولي، د خوشحالۍ وخت ور باندې راولي، الله تعالی یې په رس باندې موړ کړي، الله تعالی یو خوشحاله ژوند ور په نصیب کړي، ستا دستي په دې ذهن کې د الله تعالی پر دې فیصله اعتراض راسي، دستي ګیله راسي، دستي شکوه راسي چې دا نو ولې د سره اوس او دا باید چې زما سره سوي وای. که زما سره نه وای سوي، د ده سره دې نه وای سوي. نو ډیر زله د بغض و عناد په خاطر چې الله تعالی کومې فیصلې کوي، سړي د الله تعالی پر فیصلو باندې اعتراض پیدا سي، د الله تعالی پر فیصلو باندې ناخوښي پیدا کړي، او د الله تعالی پر فیصلو باندې د انسان په ذهن کې نافرمانی راځي، او د الله پر فیصله باندې اعتراض او د الله تعالی پر فیصله باندې په ذهن کې سوال پیدا کول دا ډیر زله انسان د ایمان څخه خلاصوي. زکات د شعبان مبارک شپه راغلې ده او یو ورځ او دوی او درې، نن به غالبا په دې وطن کې د دې میاشتې 11مه ورځ شي. او چې کله د 14مه ورځ شوله نو د 14 په ورځ باندې روژه نیول، او دغه رقم د هغې څه وروسته چې کومه شپه د 15 ده دغه د شعبان شپه ده، په دې شپه باندې دعا کول، د خپل ځان متعلق دعا کول، د خپلو مشکلاتو متعلق دعا کول، د خپلو بچانو متعلق دعا کول، د خپل رزق متعلق دعا کول، د خپل صحت متعلق دعا کول، د خپل عمر او د زندگی متعلق دعا کول. او دا د قبولیت اوقات دي، او دا د قبولیت اوقات کله کله انسان ته الله تعالی ورپه نصیب کوي چې کم سړی د دغه قبولیت د اوقاتو څخه محروم پاته سي او دا ورځې ضایع کړي او دا ورځې په لاپروايي کې تېرې کړي. زما د عقیده ده چې دا سړی داسې نه وي چې هغې کم نصیبه او محرومه انسان وي. الله تعالی دې دغه میاشت ته پر موږ باندې په ښه طریقه په ښو دعاګانو او د مغفرت او د دې غوښتنو په شکل را باندې تېره کړي، او الله تعالی دې موږ او تاسو په خیر او عافیت د روژې مبارکې پورې ورسوي، او الله تعالی دې د روژې میاشت ته موږ ته د هغې عبادت کول په ښه طریقه را په نصیب کړي. الله دې دا څو خبرې کړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. یا الله د شعبان مبارک میاشت خدای زموږ دعاګانې قبول کړي. یا الله چې کوم انسانان بیماران دي خدای په دې میاشت کې هغې ته صحت کامل ور نصیب کړي. یا الله چې کوم څوک پریشانه دي مشکلات لري خدای ته پریشانی او مشکلات په دې میاشت کې ختم کړي. یا الله چې کوم څوک ضرورتونه او حاجتونه لري خدای دې مبارک میاشت کې ور پوره کړي.
چې کوم څوک د قرضونو در بوج لاندې دی خدای د هغې مرسته او مدد وکړي د هغې قرضونه ادا کړي چې کوم څوک په دې میاشته کې د غربت او مسکنت سره دی خدای ته په هغې په رزق کې برکت ور واچوې خدای د هغې د رزق دپاره د اسمان دروازې خلاصې کړي خدای د هغې د رزق دپاره د مځکې لارې او د مځکې چشمې خلاصې کړي د مجاهدینو جهادونه قبول کړي د مبلغینو تبلیغونه قبول کړي د علماو محنتونه قبول کړي یا الله چې کوم مردگان په قبرو کې پراته دي زموږ مور او پلار او زموږ قریبان دي خدای ته په دې مبارکه میاشته کې د هغې قبرونه جنتونه کې د هغې قبرونه د جنت د نعمتو ډکې د هغې قبرونه د انواراتو او د رحمتو ډکې خدای د دې میاشتې په برکت هغې ته را روانه زندگی را روان منازل د قیامت میدان حساب کتاب ټول اسانه کې خدای په دې مبارکه میاشته کې زموږ دعاګانې قبول کړي خدای چې څومره مشکلات په زندگی کې راته ګوري یا د مرګ وروسته راته ګوري خدای په دې میاشته کې د ټولو مشکلاتو سم اخلاص کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه